أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ختم الله على قلوبهم کفارو ذکر وشو ان الذين كفروا چې کوم خلکو کفر کړي دي نو دی ایمان نه راوړي ځکه دی کې عناد دې ضد دی ولی ختم الله على قلوبهم مهر والد الله تعالی د دې پزړونو باندې ولی به سبب کثرت الاثام ډیر ګناهونه کړي دي د دې ډیرو ګناهونو په وجه باندې الله د دې پزړونو باندې مهر وهلې دي پس معنا دا نو پزړه باندې د مهر وهلو معنا دا چې د دوی زړونه د نیکۍ نه تور شوي دي او په دوی کې او د دوی پزړونو کې انابت ختم شوی دی الله ته رجوع ختم شوی ده لکه یو حدیث مبارک راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله یو سړی ګناه وکړي د پزړه باندې یو تور داغ ولګي نو که توبه ویستلا او یا د توبه نه علاوه یو نیک عمل وکړو نو د توبه په وجه باندې د نیک عمل په وجه باندې هغه تور داغ د زړه ختم شي که توبه ونه ویستلا او نیک عمل ونه کړو د عمل جاری وساتو دا داغ به نورم زیات شي حتی پټول زړه باندې ورده احاطه وکي او د زړه به مکمل تور شي دې ته ختم ویل کېږي او ورسره یو حدیث کے راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء خبردار د انسان زړم زنګ کیږي لکه څنګه چې وسپنه توبه ورسیږي او دا زنګ اخلي صحابو تاسو کو قالوا وما جلاؤها يا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله نبی دا بسنګ من پاکو د دې رګمال بسنګ کیږي نبی علیہ السلام ویل کثرت ذکر الموت وتلاوت القرآن یو مرګ بار بار یادول یو د قرآن تلاوت کول په دې باندې د انسان د زړه زنګ ختميږي بیا دې آیت کې الله وی چې ختم الله علی قلوبهم الله مهر د دې پزړونو باندې وهلې ده دا مهر الله وهلې ده او کدا د دې د ګناهونو په وجبانه جوابدار د دې د ګناهونو په وجبانه مهر الله وهلې ده نو سبب د دې ګناهونه دي خو نسبت الله ته شوی ده ځکه الله ته شوی ده چې الله مسبب الاسباب دے مسبب الاسباب اللہ دے نور قرآن مجید کی راضی بل طبع اللہ علیہا بکفرہم بل طبع اللہ علیہا بکفرہم اللہ تعالی مہر وحلے دے د دوی پزړو باندې د دوی د کفر په وجه باندې التصفا الفاظ دی بل طبع الله علیها بکفرهم د کفر په وجه باندې د دوی د ګناهونو په وجه باندې مهر لګېدلې دی نسبت الله ته وشو مجازن او علی سمعهم د دې په غوګونو باندې هم ختم لفظ راغی ختم مهر ته ویل کېږي علماء د ختم یو څو مراتب ذکر کړی دي چې کله الله مهر وهي او ختم کله کېږي د دې ختم نمخ کې هم یو څو مراتب شته یعنی اول پزړه کې سنور داسې معنی راشي سنور داسې کارونه راشي د هغه کارونو په وجه باندې دې حتی خبر را ورسیږي چې بیا د دې پزړه باندې الله مهر وهي لکه یو د هغه نه دی غفلت یو مرتبه دا غفلت اول د انسان پزړه کې غفلت راشي انسان غافل شي کله چې غفلت پکې راشي د دې غفلت په وجه باندې د پزړه باندې بیا مهر والے کېږي دا تراواړه سورۃ الاعراف 179 نو په دې کې راځي چې د اول د انسان زړه غافل شي د دې غفلت په وجه باندې بیا مهر وهلې کېږي 179 نمبر آیت کې ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس یقینا موږ پیدا کړی د جهنم د پاره ډېر پیریان او انسانان لهم قلوب لا يفقهون بها د دوی زړه شته خو دې په سوچ نه کوي ولهم اعین لا يبصرون بها د دې سترګې شته خو دې په لیدل نه کوي ولهم آذان لا يسمعون بها د دې غوګونم شته خو دې بیا اورېدل نه کوي
اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون دا کسان غافل دي د غفلت په جوانه پزله باندې سوچ نشي کولای نو اول غفلت دغه غفلت ډېر خطرناک شی دی کله انسان غافل شي ابي باکه چورته د سپ ته کور کس دا زوی دی لګران شوی دی لګ نه ستو ته کمړه کوي خپل کار وکړي الکه ستا په دې کور کې داسې بے پردګي شروع ده داسې د دین مخالفت پکې شروع ده یار کیږي به هر چا خپل قبر دی دا غفلت څخه لراش د انسان بیا تبا کوي د انسان د حد ورسې چې بیا د انسان په ځل باندې مهر والي کیږي نو اول غفلت دې سره سره کله چې انسان دغه شروع کی دا اتباع الهوا د خپل خواهش تابعداري کله شروع کی د خواهش د تابعداري په وجه باندې هم باقاعده د انسان په ځل باندې زنګ لګي نو اتباع الهوا مضمون دی سورۃ الجاسیہ سورۃ جاسیہ کی بدا مضمون راشی آیت نمبر 23 کې چې الله رب العالمین فرمایي د دې په وجه باندې هم باقاعده د انسان په ځل باندې بیا زنګ لګي او د انسان په ځل باندې مہر بیا الله وهي جاسیہ آیت نمبر 23 دا دی افرایت آیت لذل من هغه سړی اتخذ الهه هوا چې د خپل خواهش نه خپل معبود جوړ کړی دی اتباع د هوا کوي واذله الله على علم او الله بلاره کړی دی د علم باوجود وختم على سمعه وقلبه الله په غوګونو باندې او په ځل باندې مهر وهلی دی وجعل على بصره غشاوة الله بسترګول پرده لګولې دا فمن يهديه من بعد الله دلنا بعد ورته سوق هدایت وکي افلا تذكرون آیات نصیحت ناخلی دلته ګورا واه د خپل خواهش نه خدای جوړ کړی دی معبود جوړ کړی دی په دیو جبانی پزله باندې مہر والے شو نو د مہر وهلو لپاره دویم نمبر سبب څه دی هغه اتباع الهوا دا اتباع الهوا دې سره سره په دې سورۃ مومن کې سورۃ المؤمن آیت نمبر 4 کې چې اوسړې جګړالو په هر وخت کې جګړې کوي د هر چا مخ ته وردانګي مشر او کشر لنی خو بد نه پیژني خو جګړې کوي دې جګړو په جبانه هم باقاعده الله تعالی د سړي فضل باندې بیا مہر وهي او مہر چې کله واله شو فضل باندې نو داغه د وجه نورس آیت نمبر 4 او 5 سورۃ مومن الله تعالی فرمایي ما یجادل فی آیات الله جګړې نه کېد الله پایتونو کې الا الذين مگر کسان کفر جو کفر کړي دي فلا يغررك تقلبهم في البلاد ولا يغررك دوکدنه کی تعالی را تقلبهم ادي اوریدل راوریدل فی البلاد په خارونو کې كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم یقینا تکذیب کړي مخکې دینا قوم نوح علیہ السلام نور ډلو د دین ورستو محمد کل امه برسولهم اراده وکړه هر ډلې د خپل رسول بارکه لري خذوه چی وینسی وجادلوا جګړې وکي بالباطل په باطل باندې ليدهزوا به الحق چې حق دې باندې ونړي واخذتهم نماوني والفكيف كان عقاب نو څنګه زما سزا ده دې په جوابانه دا ګوره جګړې چې کله شروع شي دې جګړو په جوابانه هم د انسان په ځړ باندې بیا ختم او مہر لګي دا سورۃ المطففین درشتمه سپاره کې چرازی درشتمه سپاره کې سورۃ مطففین نو په مطففین کې یو آیت مبارک ده چې پاغه کې د زړه صفت بیان شوی دی هغه ته ویل کېږي رین 14 نمبر آیت کې براش 14 نمبر آیت کې اذا تتلى علی آیاتنا کله چې لسلکی په دی باندې زمون آیاتنا قالوا دی وی اساطیر الاولین دا قران خو اسد په خوانو خلق قصيري کلا د سندا بلکې رانا لا زنبانی ما کان یکسبون اغه گناهونو چې دی وکول دلتا رین رین دین علاوه په سورته محمد کې شپږشتمه سپاره کې یو بل صفت بیان شوی دی سورته محمد 26 سپاره د سورته فتح نه چې مخ کې دی هغه کې په 24 نمبر آیت کې ورته ویل شوی دی اقفال تعالی ضرورت بیا تعالی ولګي اول چې کله غفلت راش بیا سره اتباع الهوا شروع کی اتباع الهوا سره جګړه شروع کی جګړو سره پزړک باندې بیا زنګ پکې ولګي د زنګ نورست بیا حضرت تعالی ولګي نو الله فرمایي افلا يتدبرون القرآن ايدي تدبر نه کوي په قران مجید کې امالا قلوب اقفالها یاد دي پزونو باندې تعالی لګیدلې دي ضرورت ګور تعالی لګیدلې دا چې ضرورت کله تعالی ولګیدلا
نو په اخر کې چې تاله ولګېدل نو اوس په دننه حق نه ورنوځي. الله په دې آیت مبارک وی سورۃ بقره کې په دې آیت نمبر 7 کې چې ختم الله علی قلوبهم مهر وهل دی الله د دې په زړونو باندې وعلى سمعهم د دې په غوګونو باندې هم څه لګېدلې دی مهر لګېدلې دی وعلى ابصارهم غشاوه د دې پسترګو باندې پردي دي پسترګو یې پردي دي سړو غوګو او سترګا د علم د پاره اسباب د درې سيزونه دي. انسان علم په سبانه حاصلې انسان په خبره باندې څنګه پويږي یو وی عاقل سړی او خيار سړی نو خيار سړی د خپل عقل په سهاره باندې سوچ کوي خبره تا خوبت په خپل باندې پیژني سو ورته نو چې د سیوکا خود به خود ته پته لګي دا کار خدای او دا بد دی بعضی ماشوم مو خياري بعضی مشر مو خياري نو دا زړه باندې سوچ فکر کوي زړه الله وی دی دا غزړه چونکی غفلت پکې راغله دی خواهش پکې راغله دی الله په مهر وو چې او مهر په وو لہذا زړه بن شو ختم الله علی قلوبهم د علم دغه سبب بن شو. دویم چې کم کس په خپل باندې سوچ فکر نشي کولای ناغه بیا بل تغوک دی چې بل را تسوي نو داغه نه گایډ لاین اخلي داغه نه بیا راهنمایي اخلي نو چې څوک ورته خبرو کې دا په خبره باندې پوي شي. نو علی سمعهم خو دوی سدي د دې په غوګونو باندې هم مهر لګېدلې دي یعنی دی حق ته چون کې غوګ نګ دی په خپل باندې پوهیږي نه او د ګناه پوجا په مهر ولګېدو بل ته غوګ نګ دی نو په غوګ باندې پرده ولګېدله. دریم نمبر کسړې په خپل نه پوهیږي بل ته غوګ نګ دی نو بیا د سترګې کولاو کې خبرت په سترګو باندې پیژنې بیا د سترګو باندې ګوري چې دا کند ده د ته وردنګل ندی پکار او دا اوار لار ده په دې تل پکار دی خو چون کې دی په دې سترګو باندې حق ته ونه قتل لہذا هغه سبب ختم شو پاغه باندې پر دی را لې او د علم چې څومره اسباب دي ټول اسباب په د باندې بند شول ټول لارې په د باندې بند شولې ځکه الله تعالی وایي چې ولهم عذاب عظیم وسو حق نشي پیژندلې سوچ په خپل نه کوي بل ته وګ نه دی پستر کو باندې دا ګوري نو عذاب عظیم به والله د دې وجنه بیداری او وګونه به مکولاوي سترګې به مکولاوي د دې لپاره چې کم ځای کې ورته حق ښکارا کیږي چې هغه ته وګوري کم ځای کې د په وګ باندې راځي ته وګ کیږي کم ځای کې سوچ پکار دي سوچ وکي او دا په حق ته ځان ورسي نو علی ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظیم. دې کې مسله دا غیا ده کا هغه مسله دا ده چې دا قلوب جمع د قلب دا چې قلوب جمع د سره د قلوب جمع د قلب او ورسره بیا ابصار جمع د بصر د ابصار دم جمع ده نو قلوبم جمع ده د قلب ابصارم جمع ده د بصر خدا بل یو چې د سمع جمع نه دا واحد دی. دا یو سوال له چې په دې یو آیت مبارک کې درې اسماء دي دوا جمع راغلي یو مفرد راغلي دی وجه صدا دې جواب دا دی چې دا سمع دا په دې وجبانی مفرد راغی چې د وګ دا یو صفت دی وګ چې ته هر طرف ته ګوري خو تا باندې به आवाज د هر طرف راځي کله بر نسوک आवाज کې هم به د غوګونو باندې اوري کلان دي سو کولال دی کوی کی आवाज کوي د کمرې نه لاندې هغه आवाज هم ته اوري د خې طرف आवाज هم ورده کیږي د ګس طرف هم ورده کیږي د مخامخ هم ورده کیږي شاته هم ورده کیږي لہذا سمع د دې جمع تاړو حاجت نه راتلو. دویم نمبر دا چې دلته یو لفظ حذف دی هغه دسه ختم الله ولا قلوبهم ولا مواضع سمعهم الا مواضع سمعهم دا اوریدلو په زګونو دا اوریدلو زګونو سدي اذان غوګونه دلته غوګونه نه دی ویلي کنه سمع ویلي دا اذان نه دی ویلي نو علا مواضع سمعهم دا اوریدو کو زګونو باندې مهر والي چې غوګونه دي. او دریم نمبر دا سمع اسم جنس ته په لګو باندې مطلق کیږي په ډیرو باندې کیږي په قلیل کثیر باندې ختم الله ولا قلوبهم الله مهر والي دي په زړه باندې وعلى سمعهم فوقن باني موالده وعلى ابصارهم غشاوة پسترګو باندې پردي دي ولهم عذاب عظیم د دې لپاره عذاب دی عظیم لوی عذاب دی ورلا د کافر د لپاره دوه حکمونه بیان شو. یو حکم ختم الله على قلوبهم دی دې ته حکم دنیوي لیکيږي او دا بل حکم دی ولهم عذاب عظیم دې ته ویل کېږي حکم اخروی دا د آخرت هغه حکم دی د آخرت حکم او دا د کافر د زړه تذکره وشوله. دلته دا یو بحث علماء چړلې دي ختم الله علی قلوبهم لاندې چې دا قلوب جمع د قلب دا نو زړه د مسلمان هم یو د کافر هم او د مسلمان او د کافر په ځړه کې ډېر وی فرق او قران کې د مسلمان او د کافر په ځړه کې فرق خدای شوی دی. ډېر خلک وی زړه دی
نو د دې زړه سبا صفات پکاري په قران عظیم کې د کافر د زړه چې کوم صفات بیان شوي دي هغه دي 23 صفاتونه امام قرطبي رحمه الله لیکلي دي 3 صفاتونه د کافر د زړه بیان شوي دي 23 صفاتونه وصف قلوب الكفار 23 3 صفاتونه بیان شوي دي او د دې په مقابله کې د مسلمان چې کوم زړه دی په قران عظیم کې داغي ټول صفاتونه بیا 15 بیان شوي دي 15 نو 3 صفاتونه د کافر د زړه دي او 15 صفات د مسلمان د زړه دي دینه ټول جوړيږي 38 صفاتو نو په قران عظیم کې 38 قسمه زړه بیان شوی دی زړه نو دا زړه یو دی پر دې قسمونه 38 دي 38 دا که هر یو قران کې موږ راو ډېر ټیم په دې باندې لګي خو زبا یا د درې راوړو ما د اجمالی او ما چې کم صفات دي د کافر د زړه او کم صفات دي د مسلمان د زړه لکه صفات قلوب الكفار د کفارو د زړونو چې کوم صفات دی هغه نمبر 1 یو د کافر د زړه صفت د انکار چې کافر هغه ته ویل کېږي چې د بزله کې په ټول مر انکاري سورته نحل راواړه واسو الله سم سپارا نو پاره کې دا مضمون بیان شوی دی په 22 نمبر آیت کې لا حکم الہ واحد استاسو الہ الہ ده فالذین لا یؤمنون بالآخرة کسان چې په آخرت ایمان نه راوړي قلوبهم منکرة زړونه دغه انکار کوي هم مستكبرون دي متکبر دي دا د انکار صفت نو کافر په ځل کې به انکاری دویم نمبر سورته فتح آیت نمبر 26 راوړوا چې د کافر په ځل کې به حمیت وی الحمیه غیرت دا تعصب چې ورته ویل کی د کافر په ځل کې به تعصبي سورته فتح آیت نمبر 26 اذ جعل الذين كفروا کل چې واچو کفار په قلوبهم په خپل ځل کې پخپل زړونو کې الحمیت تعصب او غیرت او ننګ حمیت الجاهلیه ننګ د جاهلیت نو د کافر په ځل کې به د جاهلیت ننګ پروتي دا غیرت پکې به پروتي دا بل صفت شو دې سره سورۃ التوبه آیت نمبر 127 الانصراف عن الحق چې کافر به دې ته وي چې دا به ټول عمر د حق نه اوړي آیت نمبر 127 راوړوا هل يراكم من احد عين تاسل راسوکو ثم انصرفوا بيدي استبل طرف تمخکی صرف الله قلوبهم الله لول دي د دې زړه بانهم قوم لا يفقهون ذکر داسې قوم نه پويګنا ودا انصراف عن الحق بل الله وکنا ثم انصرفوا بيدي بل طرف تمخ وړي انصراف د حق نه وکي دې په جمانه الله د زړه د حق نه بل طرف ته واړول انصراف عن الحق دې سره سره سورته الزمر کې براش سورته زمر آیت سورته زمر آیت نمبر 22 قساوت چې د کافر په ځل کې سخوال ډیر زیاتی زمر فویل للقاسیه قلوبهم دراغه الله فرمای افمن شرح الله صدره للاسلام ما يدها چاسنه چله اسلام ته پرانستدا فهو على نور من ربه داد الله طرفنا په نور باندې رواني فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله نو هلاکت دې دا چا د پارا للقاسيه دا قلوبهم من ذكر الله چې زړونه د الله د ذکر نه سخت دي د الله ذکر کیږي او ځلې بیا هم سخت دي دا د کافر په ځل کې بس خواله وي دا د بل صفت شو دې سره سره سورته بقره کې دا مضمون راغلی دی سورة انعام کې دا مضمون راغلی دی ورسره سورة انعام آیت نمبر 122 کې راوړوا چې د کافر په ځل کې به مرګ پروتي آیت نمبر 122 انعام د کافر ځل دا مړ او من کان میتن یا هغه چې مړ وی ځل لاغو فاحیناه نو مگر ژوندې کو وجعلنا له نورا او منغو غرزو دغه پرانا يمشي به في الناس چې دازي داغي بوجبای د خلکو په منځ کې کمن مثله فی الظلمات دا دغه چا پشان کې دی چې پتیرو کې وی لیس بخارج منها چې داغه نوتون کې نیوي کذالک زین للکافرین ما كانوا يعملون او من کان میتن هغه سوچ مړوي مړ مطلب د زړه په لحاظ باندې مړي سورته منافقون 28 پارا جی منافقون آیت نمبر 3 فرمای ذالک دا زکا بانهم آمنوا چې ایمان راوړل دین مراد نے اقرار کړی دی ثم کفروا به کفر کړی دی فتوب علی قلوبهم فزلبانی مہر والے شوی دی فهم لا يفقهون دین پویږي مہر فزلبانی والے شوی دی دا د کافر د زړه بل صفت شو دې سره سره سورۃ مطففین آیت نمبر 14 راواله وا چې د کافر فزله کې د مخکې موږ راولې مو چې رین دی د کافر فزلبانی به زنګ لګیدلې وي مطففین کې دا مضمون دی زنګ پکې لګیدلې دی کلا 14 نمبر آیت کلا بل
کلا د سندا بلکې سکته ده ران علی قلوبهم زنګ لګولې ده د دې پسونو باندې ما ګناونو کان یکسبون چې دی وکم کول دا زنګ د کافر پزړو دا سورۃ بقره چې موږ دا وایو نږدې بالکل زموږ ته ده چې د کافر د ځل بل صفت ده مرض فی قلوبهم مرض د دې پسونو کې مرض ده فزادهم الله مرضا الله زیات کو د دې مرض یا خیری الله عذاب علیم بما كانوا يكذبون دا کافر د زلبل صفات چې مرض دی پکې بیمار به د کافر زلب بیماری وسره سورۃ انعام راواله آیت نمبر 25 چې هغه ذکر غلې ده اکنتن پردې وي د کافر په زلبانی پردې لګې دي سورۃ انعام آیت نمبر 25 منهم من يستمع اليك بعضی پکې هغه دي چې تا دغوګ دي وجعلنا على قلوبهم اکنتا منګه اچولې دی او ګرځولې دی پیدا کړم دی د پزونو باندې یقینتن پر دی يفقهو چړ کوی نشي وفي اذانهم وقرا پزغونو کې کونواله پروت ده د کافر د ځلبل صفات شو چې یقینتن پر دی پکې سورته ال عمران راواله ال عمران آیت نمبر 7 بيخي د اول چې د کافر په ځل کې بزیغ وي زیغ کوګواله فاما الذين نفسر جاء غسان دي في قلوبهم زيغ چې دا غوي پزونو کې زنګ کوګواله پروت ده کګلیچ پکې ده فیتبعون ما تشابه منه تابعداري کې دا غیتونو چې متشابه ده قران نه ابتغال فتنه لټي او ابتغاء تاویل او غلط تاویل لټي و ما يعلم التاويل الا الله تاویل باندې صرف الله پويږي دا بل صفت شو ورسره په دې آیت کې دا د کافر د بل صفت ده ختم آیت نمبر 7 ختم الله علی قلوبهم الله مہر والے دی پزونو باندې والا سمهم ندی بوغونو باندې والا ابصارهم غشاوا دې سره سورۃ التوبه آیت نمبر 45 راواړه یو لسم سپارہ توبه آیت نمبر 45 پاره کې بل صفت د ارتیاب چې کافر دا بټول مر په شک کې پروتي ورتابت قلوبهم او شک د دې زړه فهم فی ریبهم دی په خپل شک کې ترددون حیران دي تردد شکار دي د کافر ذلبل صفت ده ورسره د دې سورۃ التوبه یو بل آیت ده سورۃ التوبه شاید آیت نمبر 8 ده سورۃ التوبه آیت نمبر 8 په دې کې یو مضمون ده چې د کافر په ځل کې انکار پروت ده انکار وایا ایبا ورته لګي ایبا کافر د صفت ده ایبا او انکار جی یرزونکم بیافواههم دی خوشالی دا منافقان تاسو لرا پخپل خلوبانی وتابا قلوبهم من اوزن انکار کئی زنو کی بادا در کافر دزو صفت شو وتابا قلوبهم انکار کئی دی زنو واکثرهم فاسقون در کافر دزو بل صفت شو سورۃ احزاب راوالا آیت نمبر 26 دا هم داوی یو بل صفت دی رعب احزاب آیت نمبر 26 چې د کافر زړه داسې دی په دې کې ټول مروع پروت یریږي با چې اوس بس کیږي وانزل الذين ظاهروهم الله را کوسل آکسان ظاهروهم چې دوی امداد کړو من اهل کتاب جهل کتاب دی ونا نقلاغاننا وقذف في قلوبهم الرعب الله ان تقتلون يدلم وجلا وتاسرون فريقا بل تاسو جیل تا چولا دا سورۃ احزاب کی دې سره سورۃ مسیپارا هغه کې صفت الله القلب چې زړه لري چې دي دا ټول غافل دي انبیاء آیت نمبر 3 جی لاهیتن قلوبهم زړه غافل دي واسر النجوا جرګه پټکړلا الذين خلقوا ظلموا چې ظلم کړي هل هذا الا بشر مثلكم چې نه دا مگر تاسو غني بني ادم دی دا د کافر د زړه بل صفت له القلب د انبیاء کې سورۃ یونس علیہ السلام راواله باغی کې د دې د زړه یو بل صفت د سخت زړه شدت القلب سورۃ یونس علیہ السلام آیت نمبر 88 واشدد على قلوبهم ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم او سخکا د دې زړه واشدد على قلوبهم زړه سخکا الله تعالی ورزق سخ کړي دي فلا یمنو چې مان نه وړي حتا يروا العذاب الالم حتا چې درناک عذاب ویني سورۃ یونس کې دا شدت القلب په دې سورۃ انعام آیت نمبر 125 کې زویق تنگواله ومن يريد ان يذله اغسو چلا غوي دا گمراه کول يجعل صدره ضيقا وغرزي دا غسنا تنگا زړول تنگ جوړ کی حرجن ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء تنگي
تنگزړی او دارنګي په تکلیف کې وي د سیوی کانما یسعود فی السماء لک اسمان ته جخیږي اسمان ته جخیږي څومره تکلیف څومره تنگزړی دا د کافر د زړه بلی صفت شو. سورۃ فتح آیت نمبر 12 پاغي کې یو بل مضمون دی د کافر د صفت دی منافقت نفاق القلب بل ظننتم بل استاسو دا ګمانو الله ينقلب الرسول چې پیغمبر واپس را نشي والمؤمنون مسلمانان واپس را نشي الى اهلهم قل كونوا تا وزوین ذالک فی قلوبهم ودا خبر استاسو پزونو کې خسته شوی وا وظننتم ظن السوء تاسو ناکار ګمانونه کول وکنتم قوما بورا وتاسو قوم هلاکیدون کې دا د دې د زړه یو بل منافقت ته پزړه کې دا منافقت ساتو چې پیغمبر واپس را نشي. د سره سره سورۃ النساء راوړوا او آیت نمبر 155 چې زړه په پردو کې دی غلاف آیت 155 سورۃ النساء غلاف القلب وقولهم قلوبنا غلف او د دې دا وینا چې قلوبنا غلف زمونږ زړه په پردو کې دي زړه په پردو کې دي په پردو کې زمونږ زړه دي نو ګور دي په خپل باندې وای چې په زړه کې زمونږ پردي دي او ستا خبرې زمونږ زړه نشي کوزیدلې. د دین علاوه سورۃ الزمر واپس راواړه آیت نمبر 45 سورۃ الزمر کې دا مضمون دی آیت نمبر 45 چې پاره کې د اشمئزاز القلب زړه تنګېدل وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ كَلَّ چَلَّا یاد کړی شي وحده یوازې اشمئزت قلوب الذين تنګيږي زونه د خلکو شک زونه د خلکو لا ایمن بالاخره چې الله بن ایمان او په آخرت ایمان نه راوړي اشمئزاز القلب. دې سره سره یو بل صفت ده سورۃ حج کې ولسمه سپارا چې عمي القلب زونه د دې چې دا وړاندې دي زونه وړاندې دي سورۃ حج آیت نمبر 26 دور سره و سره د کافر د زړه یو بل صفت ده چې خبر وای نه کويږي عدم وفق القلب او اخر نمبر د سورۃ کهف کې براشي چې انسان د کافر په زړه کې غفلت ډیر زیات ده. نو ختم الله علی قلوبهم الله مهر والدی په زړه باندې والا ابصارهم غشاوا والا سمعهم ندی په غوګونه باندې الله مهر والے والا ابصارهم ندی پسترګو باندې غشاوتن پردیری ولهم عذاب من پر عذاب دی عظیم لوی عذاب دی ورلا او حکم دنیوي او حکم اخروی. د دې سره سره ماویلو د مسلمان د زړه ځان له پنځل صفات دي ان شاء الله بل مخ کې چرته بیان کو دا د دې آیت سره مناسب چې کوم چې د کافر د زړه کمزوري صفاتونه